مثال دے لکه یو سړی و د هغه پلار وفات کېده. پلار ورته ویلي و چې بچیه زه وفات کېږم یو څو وصیتونه درته کوم. ولې د مشرانو بعضې وصیتونه د تجربې نه ثابتې خبرې د الله او د رسول د کلام مقابله نشي کوی، خو البته د تجربې نه ثابتې خبرې. پلار ورته وایي چې ګوره بچیا زه خو مرم، زما د مرګ نه بعد یو څو خبرې واوره. یو یاد ساته هغه سړي نه به قرضه نه کوي چې کم سړی غریب دولتمند شوی دی. غریب و نوی نوی ورته دولت ملاو دی، هغه نه به قرضه نه کوي. او بل بچیا واوره خپلې ښځې له به د زړه حال نه وایي. ښځې سره مینه کوه، محبت ساته، ولې د زړه راز به وله نه ورکوي. او درېیمه خبره بچیه دا واوره چې د افسران چې دي د دوی غوږونه شته، ګورې سترګې یې نشته. هغه وایي چې زه بوډا سړی دی، یوه خبره یې وکړه نو مړ شو. هغې نه بعد د سړي ووایي چې زه د دې پلار په دې خبرو باندې تجربه کوم. لاړ غره کې یو پسه راونیو، ټوکړې ټوکړې یې که، حلال یې که او ټوکړې ټوکړې یې که، بوجۍ کې یې واچو او تیارې د شپې راوړو کور ته. ښځې ته وایي چې که یو بېلچره واله په دې غوجل کې دا مرده خښو. او ګورې ښځې چاله حال ونه وایي دا زما یو دشمنو وجلی مې دی او ټوکړې ټوکړې کړی مې دی او په دې غوجل کې خښوم، خو چې چاته حال ونه وایي. ښځې ورته ویلي دي چې ډېره ښه ده. او دا پسې اغستی په 4 انې باندې و. دا 4 انې دا سړي نه قرضه کړې وې چې هغه نوی دولتمند شوی و. ټیک شوه؟ پوهېږې په دې خبره که نه؟ شاباش. که نه پوهېږم خو سر خوځوی، مونږ وایي چې پوهېږي به نو چې سهار شوی دی ښځې خو منګی په سر کړی دی، ګودر ته روانه ده. اوس یوې ښځې ته ورنږدې شي چې خورې د قتلونه خو ټوله دنیا کوي، خو زمونږ خاوند خو څه بل شی قتل کړی دی، چاته حال ونه وایي، خبره درته امانت کومه. هغه ورته چې وایي خورې څه دي؟ او ورته چې زمونږ خاوند غره کې سړی وجلی دی او کور ته یې راوړو، په غوجله کې ښخ کړی دی. خلک یې کور کې ووجني، غره ته یې وغورځوي. د غره کې وجلی دی، کور ته یې راوړه. خورې چاته حال ونه وایي. هغه ورته چې نه اصل یې ونی خو نه یم، جمع و مجلس نه علاوه به انشاءالله چېرته نه وایم. ښځو خو عادت داسي. نو هغه بلې ته وایي، بله بلې ته وایي. بالآخر دا خبره افسرانو له تلې ده. د علاقې افسر له چا غوږ کې اچولي دي چې فلاني سړي خو سړی وجلی دی، دی په غوجله کې ښخ کړی دی. اوس بادشاه خو غوږونه لري او سترګې خو یې شته نه چې تحقیقات وکړي. چې ورغلی دی چې زه خو یې راوباسم، سپیان ورولېږم چې دا سړی رښتیا دی او که چا دروغ ویلي دي. نه بس حکم یې جاري که چې فلانی سړی ونیسئ او رای ولې پانسي کوي، قتل یې کړی دی. سپیان ورپسې ورغلل، کور کې سړي له هتکړې ولګولې چې تا قتل کړی دی. سړي ته خو پته ولګېده چې ښځې خو مې حال ویلی دی. چې لار کې روان دی، هغه د قرضې والا ورباندې راغلی دی. وی چېرته روانې وي؟ سپیان ورته وایي چې درنګ ساعت له د پانسي ده، اډر شوی دی، دی مړ کوو. هغه ورپورې نښته دی چې ستا پلار عمره مړ نه شي چې زما د 4 انیز نه یې را کړی، ته به مرې څنګه؟ اول زما 4 انې راکه بیا مړه که نه. هغه ورته ویلي دي چې زما د کور والاو نه بیا وغواړه، وارثان مې شته، تباه و برباد شي، زه مرګ ته روان یم. خدای که ستا پلار عمره مړ شي چې 4 انې دې نه را کړي. هغه وایي چې یاره دا خبره خو هم صحیح شوه چې د وږي سړي نه قرضه مه کوه. بیا چې کله د پانسۍ په تختې باندې ولاړ دی نو خندلي دي ځان سره. افسر یا بادشاه ته تپوس کړی دی چې ولې دې وخندل؟ دا وخت خو د جړا دی. هغه ورته وایي چې جي بس هسې مې وخندل. وایي نه حال به وایي. هغه ورته وایي چې ما له پلار داسې وصیت کړی او ما د هغې تجربه کوله او حقیقت ته ما تجربه وکړه
چې بادشاهان یا افسران سترګې نه لري او غوږونه لري. تا غوږونه لرل شیطاني خو دې واورېده، خو سترګې دې نشته چې راغلی وې، خو جله خو دې راخلاصه کړې وې چې د سړي هډوکي دي که د پسه دي. نو هغه ورته ویلي دي چې سپیانو لاړ شئ ویې ګورئ چې تحقیقات یې کړي یا خو پسه و. ما تجربه